Das Wetter. Das Wetter معنا هوا. نن به راځو په تاسو ته موږ هواګانې تشریح کوو چې په الماني ژبه کې موږ څنګه د هواګانو نومونه اخیستلی شو. Das Wetter. Die Sonne. Die Sonne معنا لمر. یا چې وایم لمریزه sonnig. Die Wolke. Die Wolke معنا وریځ. یا چې وایم ډېرې وریځې ویل کېږي die Wolken. Die Wolke. Die Wolken. Die Sturm. Die Sturm معنا طوفان. یا چې وایم طوفانونه. Die Stürme. Die Sturm. Die Stürme. Die Kälte. Die Kälte معنا یخني. یا چې که د یخني په رابطه باندې خبرې کوم سره کوم هغې ته کالټ ویل کېږي سره صحیح شوله. Die Kälte یا کالټ. Die Wärme. Die Wärme معنا معتدله هوا چې کله وي. Die Wärme یا وارم هم ورته ویلی شو. Die Wärme یا وارم. Die Hitze. Die Hitze معنا ګرمي. بیا چې موږ غواړو ګرمۍ په رابطه خبرې کوو هغې لپاره موږ بیا heiß استعمالوو. Die Hitze یا heiß.